د لوړو غرونو ترمنځ په یوه کوچني کلي کې نورخان اوسېده. یو غریب پلار چې ټوله دنیا یې خپله لور نازو. نورخان به شپه او ورځ په غرونو کې لرګي وهل یوازې د دې لپاره چې لور یې سبق وایي او د روښانه راتلونکي خاونده شي. خو یوه ورځ نازو لاړه. نه یې اجازه واخیسته او نه یې خدای پاماني وکړه. نورخان د دروازې سره لاس په دا پاتې شو خو نازو شاته ونه کتل. کلیوالو به ډېره د ویلې پیغورونه به یې ورکول خو پلار به یوازې سر ټیټ کړ او هره شپه به یې د نازو وړې جامې په غېږ کې نیولې او ژړل به یې، یا الله زما لور خوندي وساته. کلونه تیر شول. نازو د ژوند په سختیو پوه شوه او د پښیمانۍ په اوښکو بیرته کلي ته راغله. کلیوالو یې مخه ونیوله خو د خلکو له منځه یو بوډا چې وږی کوږی او ږیره یې سپینه وراوت. دا نورخان و، په سترګو کې یې کار نه بلکې یوازې بېکچمینه وه. نازو د پلار پښو ته پرېوته. پلاره ما وبخه. نورخان هغه په غېږ کې ونیوله لکه د کوچنیوالي په څېر. په رپېدلي غږ یې ویل لورې. پلار خو هیڅکله حساب نه ساتي. پلار یوازې مینه کوي. الله دې وبخه ته زما د سترګو رڼا یې پایله یاد ساتئ. پلار هغه دروازه ده چې هیڅکله نه بندېږي. که لاره مو ورکه کړې وي بیرته ورشئ ځکه د پلار مینه د الله د رحمت سیوری دی.